څنګه او څوک رایه ورکولی شي؟ باید 18 کاله عمر ولرئ، د افغانستان تابعیت ولرئ، په افغانستان کې واوسیږئ، د ټاکنو لپاره مو نوملیکنه کړې وي او تذکره مو سټیکر شوې وي. د ټاکنو په ورځ د رایې په مرکز کې به د ټاکنو مسؤلین ستاسو کارت ګوري، ستاسو د ګوتې نښه او تصویر به اخلي او ستاسو ګوته به رنګوي. چیرته رایه کارولی شئ؟ تاسو یوازې په هغه ولایت کې رایه ورکولی شئ چیرته مو چې نوملیکنه کړې وي. په هره ولسوالۍ کې به د رایې مرکزونه معلوم وي. تاسو کولی شئ هلته رایه ورکړئ. د رایې په مرکز کې نارینه او ښځینهو ته بیلې خونې جوړې شوي دي. کوچیان بیا کولی شي هر چیرته رایه ورکړي. په ځینو سیمو کې د دوی لپاره ځانګړي مرکزونه هم شته. تاسو به د تلې پر 28مه یا د اکتوبر پر 20مه د سهار له 7 بجو د مازدیګر تر 4 بجو پورې رایه ورکړئ. دقیق وخت به وروسته د ټاکنو کمیسیون لخوا هم اعلان شي. د رایې په مرکز کې به د مرکز مسؤل، د پیژندپاڼو او بایومټریک افسر، د کاغذونو مسؤل، د صندوقونو کنټرولر، د رسنیو، آزادو ادارو او کاندیدانو یو شمیر څارونکي موجود وي. د رایې په مرکز کې به تاسو ته د رایې کاغذ درکړل شي. تاسې به بیا د غرفې شاته لاړ شئ او د خپلې خوښې کاندید به په پاڼه کې ومومئ. د هغه له نوم سره به سوادسهي وکړئ او بیا به مو رایه په صندوق کې واچوئ. هڅه ونه کړئ چې له یوه څخه ډیر سوادسهي وکئ، ځکه دا ستاسې رایه باطلوي. باید ووایم دا چې د کاندیدانو شمیر ډیر دی، په ځینو ولایتونو کې د رایې کاغذ ښایي څو پاڼې اوږد وي. رایه اچونکی حق نه لري له یوه ځله ډیره رایه ورکړي. که په دې کار ونیول شوی نو تر 100,000 افغانیو جریمه کیدای شئ. له تاسو سره د رایې غرفې ته هیڅوک نشي تلای. د ډیر عمر خاوندان، معیوبین او میندوارو ښځو ته به لومړیتوب ورکول کیږي. له رایې ورکولو وروسته باید د رایې له مرکزه ولاړ شئ.